نن ټول یو ډول ستړي ښکارئ. نه پوهېږم چې بې خوبه یې او که کومه بله خبره ده. نه معلم صاحب څه ستونزه نشته. هسې ما غوښتل د نن ورځ درس عنوان په کتاب کې راواړوم، نو ځکه مې د کتاب پاڼې اړولې. زه ډېره ښه ده چې کومه ستونزه نشته، خو راځئ چې نننی درس له یوې معما څخه پیل کړو. ماما هو حسن جانه، معما دا ده چې تاسو به داسې یو چیز راوښیئ چې د ډېرو کوچنیو ټوټو جوړ وي، خو په پای کې یو مهم جوړښت رامنځته کړی وي. معلم صاحب خټکی هغه نو څنګه حسن جانه؟ معلم صاحب هغه داسې چې د خټکیو تخم ډېر کوچنی وي او په پای کې ترې یو لوی خټکی جوړیږي. حسنه دا خو د خوړو معما شو. که موږ په کیمیا کې د دې معما حل وړاندې کړو نو شاید هغه به د مالیکولونو پروټینونه وي، ځکه هغوی د امین اسیدونو څخه جوړیږي. معلم صاحب که داسې وي نو بیا خو له سلولوز څخه هم یادونه کولی شو، ځکه هغه بیا د ګلوکوز څخه جوړیږي. ستاسو ځوابونه تر ډېره سم دي، ځکه دا ټول هغه لوی مالیکولونه دي چې موږ یې طبیعي پولیمیرونه بولو، چې په ننني درس کې به د همدې طبیعي پولیمیرونو د پېژندنې سربېره د هغوی په ډلبندۍ او همدارنګه به د کاربوهایډریټونو په جوړښت او ځانګړنو هم خبرې وکړو. ښه نو راځئ چې د نن ورځې د درس عنوان او موخې په سکرین په ګډه وګورو. د درس عنوان د طبیعي پولیمیرونو ډلبندي. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې پولیمیرونه تعریف او توضیح کړي، پولیمیرونه د بېلابېلو ډولونو پر پېژندنې سربېره ډلبندي کړي، د کاربوهایډریټونو جوړښت وپېژني او نوم ایښودنه یې ترسره کړي. سلام قدرمنو لیدونکو، هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د کیمیا د دولسم ټولګي ښوونیزه خپرونه ده او تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او یو څه ترې زده کړئ. زده کوونکو، ورېښم یو طبیعي پولیمیر دی چې د بېلابېلو حشراتو او غڼو لخوا تولیدیږي، چې ځانګړي امینو اسیدونه پکې شامل دي. خو آیا کله مو دې ته فکر کړی دی چې د غڼو تارونه د څه شي جوړ دي او څومره قوي دي؟ مه حیرانېږئ زده کوونکو، په دې راز به د درس په جریان کې پوه شو. هغه مالیکولونه چې د څو کوچنیو مالیکولونو د یو ځای کیدلو څخه جوړ شوي وي د پولیمیر په نوم یادیږي. دا چې په دې اړه نور معلومات څه دي دا به په ګډه په یوې معلوماتي ټولګه کې په ګډه وګورو. پولیمیرونه. پولیمیرونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو تکراریدونکو مالیکولونو یعنی مونومیرونو له یو ځای کېدو څخه جوړ شوي وي. هغه پولیمیرونه چې له یو شان مونومیرونو څخه جوړ وي د هومو پولیمیر په نوم، او هغه چې له بېلابېلو مونومیرونو څخه جوړ وي د کوپولیمیرونو په نوم یادیږي. له مونومیرونو څخه د پولیمیر جوړېدو عملیه د پولیمیرایزیشن په نوم یادیږي. زده کوونکو، پولیمیرونه په ټوله کې په 3 ډولو ویشل شوي دي چې طبیعي پولیمیرونه دي، نیمه مصنوعي پولیمیرونه دي او مصنوعي پولیمیرونو باندې ویشل شوي. خو د پیدایښت په اساس پولیمیرونه په 2 ډوله دي، یو طبیعي پولیمیرونه دي او یو هم مصنوعي پولیمیرونه. پولیمیرونه د خپلې اصلي سرچینې له مخې په 3 ډولونو ویشل کیږي: طبیعي پولیمیرونه، نیمه مصنوعي پولیمیرونه او مصنوعي پولیمیرونه. راځئ چې اوس د دې هر یوه پولیمیر په ځانګړنو او مشخصاتو باندې ځان پوه کړو. خو په سر کې طبیعي پولیمیرونه ګورو. طبیعي پولیمیرونه یا نیچرل پولیمیرز. طبیعي پولیمیرونه له ژوندیو موجوداتو لکه نباتاتو او حیواناتو څخه ترلاسه کیږي. دا پولیمیرونه په ژوندیو موجوداتو کې شتون لري او د نباتاتو او حیواناتو میتابولیک فعالیتونه تنظیموي. طبیعي پولیمیرونه هر ځای موندل کیږي او په طبیعت کې خپاره دي. د بیلګې په توګه کاربوهایډریټونه، DNA RNA پروټینونه، سلولوز، ورېښم، کولاجن، کایتین او نور طبیعي پولیمیرونه دي چې زموږ په ژوند کې ډیر ارزښت لري. معلم صاحب ولې طبیعي پولیمیرونه د ژوندیو موجوداتو لپاره اړین دي؟ فرهاد جانه، دا ځکه چې د میتابولیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم ونډه لري
او د ژوند اساس جوړوي. معلم صاحب که طبیعي پولیمیرونه په طبیعت کې نه وي نو زموږ ورځني ژوند ته به څه زیان رسېده؟ ډیره مهمه پوښتنه حسن جانه. که چیرته طبیعي پولیمیرونه په طبیعت کې نه وای نو موږ به د انرژیو د سرچینو لکه کاربوهایډریټونه د بدن د جوړښت له منابعو لکه پروټینونو او ډي ان اې څخه او همدارنګه د ګڼو نورو موادو لکه سلولوز او ورېښمو څخه بې برخې وای. بله کومه پوښتنه خو به نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو راځئ چې یوه لنډه دمه واخلو، له دمې څخه وروسته بیرته راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلاست. په تېره برخه کې مو د طبیعي پولیمیرونو په مشخصاتو او ډلبندۍ باندې خبرې وکړې او د دې ترڅنګ مو دا هم وویل چې طبیعي پولیمیرونه په حیواناتو او نباتاتو کې شته او د هغوی بېلابېل میتابولیکي فعالیتونه تنظیموي. زده کوونکو که په یاد مو وي د خپرونې په پیل کې مې له تاسو نه د غڼو د تارونو په اړه پوښتنه کړې وه. هو معلم صاحب د هغې پوښتنې ځواب ته بې صبرانه منتظر یو. ډېر ښه عباس جانه. هغه تارونه هم د طبیعي پولیمیرونو یو ډول دی. په یاد مو وي چې دغه تارونه یو طبیعي پولیپپټاید او پولیمیري پروټین دی چې قوت یې د عین قطر لرونکي فولاد څخه 15 برابره زیات دی او نږدې دومره پیاوړی دی لکه کیولار چې تر ټولو قوي مصنوعي پولیمیر دی. معلم صاحب دا د کیولر تار په څه کې کارېږي؟ آفرین عباس جانه، یوې ډېرې ښې نکتې ته مو اشاره وکړه. غوږ شئ، د کیولر تار ډېر سپک، کلک او د تودوخې او کیمیاوي موادو په مقابل کې ډېر مقاوم تار دی. نو ځکه خو د مرمۍ ضد جاکټونو، د اور وژنې په لباسونو، په ټایرونو او په ځینو نورو سپورتي او فضایي وسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. والله معلم صاحب دا تار خو بیا له ډېرې کمالونو ډک دی، نه ځمکه ترې پاتې او نه فضا، لکه طوطي په سر درو وهي چکرې. همداسې ده. ښه نو زده کوونکو راځئ چې اوس د نیمه مصنوعي پولیمیرونو په مورد کې خبرې او بحث وکړو چې دا څه ډول پولیمیرونه دي. نیمه مصنوعي پولیمیرونه یا سیمی ساینتیټیک پولیمیرز. نیمه مصنوعي پولیمیرونه هغه پولیمیرونه دي چې له طبیعي پولیمیرونو څخه په کیمیایي بدلونونو سره ترلاسه کیږي لکه رایون، ویلکانایز شوی ربړ او داسې نور. تر ټولو عام نیمه مصنوعي پولیمیر رایون دی چې د سلولوز یو مشتق دی. رایون په پراخه کچه په ټوکرو، د ټایرونو په تارونو، غالیو او د جراحۍ په بنداژونو جوړولو کې کارول کیږي. په یاد مو وي چې نیمه مصنوعي پولیمیرونه له طبیعي سرچینو او منابعو څخه اخیستل شوي دي او بیا یو څه بدلون او تغییر پکې راوستل شوی دی چې له رایون څخه علاوه سلولوز اسیتیت هم یوه ښه بیلګه ده چې د پخوانیو کمرو د فلم جوړونې په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زده کوونکو تر دې ځایه خو به تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. زده کوونکو دا ډېره ښه ده چې تاسو د نیمه مصنوعي پولیمیرونو په اړه پوه شوئ. اوس هم راځئ چې د مصنوعي پولیمیرونو په اړه چمتو شو معلوماتو ته په ګډه تم شو. مصنوعي پولیمیرونه یا سینتیټیک پولیمیرز. مصنوعي پولیمیرونه لکه پولی ایتلین، پولیسټرین، پولیستر، نایلون، ټیفلون، مصنوعي ربړ، پی وی سی او داسې نور چې د کیمیایي پروسو له لارې ترلاسه کیږي زموږ په ورځني ژوند کې ډېر کارېږي. دا پولیمیرونه عموماً د نفتو او تیلو له کیمیایي موادو څخه جوړیږي. مصنوعي پولیمیرونه لکه د نیمه مصنوعي پولیمیرونو په څیر پروسس کیږي تر څو ځانګړي خاصیتونه لکه نرمښت او ډېر دوام ترلاسه کړي. معلم صاحب ولې زیاتره مصنوعي پولیمیرونه له نفت او تیلو څخه تولیدیږي؟ دا ځکه چې نفت او تیل د هایدروکاربوني مالیکولونو ښه سرچینه ده چې د پولیمیر د جوړېدو لپاره اساسي واحدونه برابروي.
بله کومه پوښتنه لرئ؟ هو معلم صاحب. مهرباني حسن جانه. معلم صاحب د مصنوعي پولیمیرونو د پروسس کولو موخه څه ده؟ حسن جانه، اصلي موخه یې دا ده چې ځینې ځانګړي خاصیتونه، نرموالی، کلکوالی او یا اوږدمهاله دوام ترلاسه کوي، نو ځکه پروسس کیږي. ښه نو زده کوونکو، راځئ چې په دې برخه کې د طبیعي پولیمیرونو یو مهم ډول یعنې کاربوهایډریټونه ولولو. کاربوهایډریټونه تر ډیره په شنو نباتاتو کې جوړیږي. دغه عملیه داسې سرته رسیږي چې شنه نباتات په خپلو پاڼو کې د کلوروفیل په نوم یوه شنه ماده لري، چې نباتات کولی شي د رڼا یا د لمر په شتون کې د هوا څخه کاربن دای اکساید واخلي او د ځمکې څخه اوبه جذب کړي. د دې دواړو په یوځای کولو سره نبات کولی شي چې ګلوکوز او همدارنګه اکسیجن تولید کړي. دغه عملیه د څه شي په نوم یادیږي؟ د فوتوسنتیز په نوم یادیږي معلم صاحب. آفرین فرهاد جانه. نو فوتوسنتیزس او د ژوندیو موجوداتو د تنفس عملیه دوه معکوسې عملیې دي چې په دې دواړو کې د کاربن دای اکساید او د اکسیجن د کچې یا د اندازې توازن کنټرولیږي، چې په حیواناتو کې تنفس داسې ترسره کیږي چې د سږو په واسطه اکسیجن جذبیږي، ټول بدن ته تقسیمیږي او په بدل کې کاربن دای اکساید د بدن څخه راټولیږي او محیط ته اخراجیږي. ښه نو دا چې ټول ژوندي موجودات اکسیجن تنفس کوي او دغه اکسیجن د کاربوهایډریټونو او نورو خوړو یا غذایي توکو د اکسیدیشن لپاره ډیر اړین دی، نو ځکه د اکسیدیشن په پایله کې خوراکي توکي په بدن کې انرژي آزادوي، لکه په دې معادله کې چې ویني. زده کوونکو په دې خو پوه شوئ چې د اکسیدیشن په پایله کې د خوراکي توکو په واسطه په بدن کې انرژي آزادیږي. خو راځئ چې اوس په دې ځان پوه کړو چې کاربوهایډریټونه څه شی دي. کاربوهایډریټونه هغه عضوي مرکبونه دي چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن له عنصرونو جوړ شوي او د بدن لپاره د انرژۍ اصلي سرچینه ګڼل کیږي. دا چې د کاربوهایډریټونو ساده فورمول CnH2ON یا CnH2nON دی، نو په همدې اساس د اوبو لرونکي کاربن په بڼه لیدل کیږي. د دې ډلې مرکبونه ګلوکوز، منوز، ګلکتوز، فرکتوز او داسې نور دي چې ګلوکوز په خپل جوړښت کې الډیهایدي ګروپ او فرکتوز کیتوني ګروپ لري او دا دواړه مرکبونه په میوو کې شتون لري. قدرمن لیدونکو، له یوې لنډې دمې وروسته د کاربوهایډریټونو په جوړښت باندې بحث کوو. لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې درېیمې یا وروستۍ برخې ته ښه راغلی. په تېرو برخو کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ په کاربوهایډریټونو هم خبرې وکړې. اوس راځئ چې د کاربوهایډریټونو په جوړښت باندې وغږیږو. زده کوونکو، کاربوهایډریټونه یا سکرایډونه دوه ډوله هندسي جوړښتونه لري چې یو یې خلاص زنځیر یا اوپن چین او دوهم ډول هم حلقوي یا سایکلیک جوړښت دی. راځئ چې په دې اړه معلومات په ګډه سره وګورو. د کاربوهایډریټونو جوړښت. خلاص زنځیري جوړښت لرونکي کاربوهایډریټونه اوږده کاربوني زنځیرونه دي، مګر حلقوي جوړښتونه هغه دي چې د کاربوهایډریټ د مالیکول اتومونه د حلقې په شکل سره وصل شوي وي. که چیرې حلقه شپږ اتومونه ولري، نو هغوی ته پیرانوز ویل کیږي او که 15 اتومه ولري، نو اورانوز بلل کیږي. په دې اړه خو کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېره ښه ده. نو اوس د کاربوهایډریټونو په نوم ایښودنه باندې ځان پوه کوو چې څنګه کولی شو کاربوهایډریټونه ونوموو. د کاربوهایډریټونو نوم ایښودنه. قندونه یا کاربوهایډریټونه دوه فعال اصلي ګروپونه لري چې یو یې الډیهاید او بل یې د کیتون ګروپ دی.
د دې ترڅنګ کاربوهایډریټونه عموماً څو الکولي ګروپونه هم لري. د الډیهایدي ګروپ لرونکو کاربوهایډریټونو د نوم په پیل کې د الډو، مختاړی او د کیتوني ګروپ لرونکو کاربوهایډریټونو د نوم په پیل کې د کیتو مختاړی کارول کیږي. وروسته په لاتیني ژبه د کاربون د اتومونو شمیر ذکر کیږي او د اوز په وروستاړي سره یې نوم پای ته رسیږي. معلم صاحب نشي کېدی چې یو څو مرکبونه یې ونومئ تر څو موږ پرې سم پوه شو؟ ولې نه عباس جانه، تاسو سکرین ته متوجه شئ. زده کوونکو، تاسو په دې بیلګه کې یو کاربوهایډریټ ګورئ. د دې بیلګې د نوم ایښودنې لپاره لومړی باید په دې پوه شو چې دا د الډیهایدي او که د کیتوني ګروپ لرونکی دی. دلته که ځیر شئ زده کوونکو، دا برخه الډیهایدي ګروپ دی، نو ځکه یې د نوم په پیل کې باید د الډو مختاړی ولیکو. وروسته په کاربونونو باندې شمیرې وهو، لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ، او شمیره هم د الډیهاید د ګروپ څخه پیل کوو. تر دې ځایه خو پوه شوئ که نه؟ هو معلم صاحب. اوس نو ګورئ زده کوونکو، دا چې کله موږ تاسو شمیرو 1 2 3 4 5 یعنې 5 کاربونه لري او 5 ته په لاتین کې پینټ ویل کېږي. اوس هم د هایدروکاربونونو عمومي وروستاړی یا OSE ورسره اضافه کوو، نو د دې مرکب نوم آلدو پینتوس شو. ښه نو زده کوونکو، راځئ چې اوس د کیتون ګروپ لرونکي کاربوهایډریټ نوم ایښودنه هم ترسره کړو. ښه نو زده کوونکو، په دې مرکب کې هم عین قاعده ترسره کوو. موږ تاسو دلته ګورو چې دا مرکب د الډیهاید ګروپ نه بلکې د کیتون ګروپ لري. نو دا د کیتون والا مرکب دی، ځکه د نوم په پیل کې د کیتو مختاړی لیکو. او اوس هم په کاربونونو باندې شمیره وهو، او د شمیرې وهل هم د کیتون د څنګ نه یا د کیتون له خوا نه کوو. نو دلته زموږ څو کاربونه دي؟ 1 2 3 4 5. ځکه خو د کیتو وروسته د پینټو کلمه ور اضافه کوو، ځکه چې پینټ په لاتین کې 15 ورته وایي. او په آخر کې هم د کاربوهایډریټونو د عمومي وروستاړي کلمه یا د OSE ور اضافه کوو، نو د دې مرکب بشپړ نوم به کیتو پینتوس شي. ښه نو په دې خو پوه شوئ چې د الډیهاید او کیتون لرونکي هایدروکاربونونو نوم ایښودنه څنګه وکړو. اوس په یوه شریکه بیلګه کې 2 بېلابېل ګروپ لرونکي هایدروکاربونونه په ګډه سره نوموو. وروسته د دې نومونې نه به تاسو یو فعالیت ترسره کوئ چې دا بیلګه مو ښه زده شي. دا 2 مرکبونه هم د کاربوهایډریټونو مهمې بیلګې دي. په چپ طرف کې تاسو ګورئ چې دا مرکب د الډیهایدي ګروپ په لرلو سره دا چې 6 کاربونونه هم لري د الډو هیګزوس په نوم یادیږي. او د ښي طرف مرکب هم 6 کاربونونه لري، خو فرق یې دا دی چې دلته د کیتون ګروپ شتون لري، نو ځکه نوم یې کیتو هیګزوس دی. معلم صاحب اوس صنفي فعالیت ترسره کوو. هو عباس جانه، تاسو سکرین ته متوجه شئ. ښه نو د A مالیکول به فرهاد تاسې، د B مالیکول به حسن او د C مالیکول به عباسه تاسو ونوموئ. حالا نو خپل کار پیل کړئ. وروسته له دې چې تاسو دا مرکبونه ونومول، خپله نتیجې به زما سره شریکې کړئ. معلم صاحب زما خلاص شو. ډېر ښه حسن جانه، نو پیل هم له تا کوو. ته ووایه چې ستا اړوند مرکب دې څنګه نومولی دی؟ معلم صاحب زما اړوند مرکب د کیټون ګروپ لرونکی دی او 4 کاربونونه لري، نو بشپړ نوم یې کیتو تتروس دی. آفرین حسن جانه.
اوس به عباس ووایي چې خپل اړوند مرکب یې څنګه نومولی دی. معلم صاحب زما اړوند مرکب بیا د الډیهاید ګروپ لرونکی دی او 3 کاربونونه لري نو ځکه یې بشپړ نوم الدوترایوز یادولی شو. ډېر عالي. نو فرهاد به ووایي چې ده څنګه نومولی دی. معلم صاحب زما اړوند مالیکول هم د الډیهاید ګروپ لرونکی دی خو توپیر یې دا دی چې 4 کاربونونه لري نو مکمل نوم یې الدوتتروز دی. شاباس زده کوونکو. نو راځئ چې اوس یې په سکرین باندې نومول شوې بڼې وګورو چې آیا په همدې شکل دي او که نه. پام وکړئ. ډېر عالي زده کوونکو. تاسو هر یوه د خپل اړوند مرکب په سمه توګه نومولی دی. راځئ چې اوس د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه سره وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې پولیمیرونه هغه مرکبونه دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو تکراریدونکو مالیکولونو یعنې مونومیرونو له یو ځای کېدو څخه جوړ شوي وي. په مجموعي توګه پولیمیرونه په 3 ډولونو یعنې طبیعي پولیمیرونو، نیمه مصنوعي پولیمیرونو او مصنوعي پولیمیرونو ویشل شوي دي. مګر د پیدایښت پر اساس بیا په 2 ډوله دي یعنې طبیعي او مصنوعي پولیمیرونه. کاربوهایډریټونه هغه عضوي مرکبونه دي چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن له عنصرونو څخه جوړ شوي او د بدن لپاره د انرژۍ اصلي سرچینه ګڼل کیږي. د کاربوهایډریټونو ساده فورمول CnH2ON یا CnH2nON دی چې د الډیهاید او کیتون په نومونو 2 فعال اصلي ګروپونه لري. د الډیهایدي ګروپ لرونکو کاربوهایډریټونو د نوم په پیل کې د الډو مختاړی او د کیتوني ګروپ لرونکو کاربوهایډریټونو د نوم په پیل کې د کیتو مختاړی کارول کیږي. وروسته په لاتیني ژبه د کاربن د اتومونو شمیر ذکر کیږي او د اوز په وروستاړي سره یې نوم پای ته رسیږي. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.